د جبهې مقاومت مشر احمد مسعود پیغام را لېږلی دا چې احمد مسعود په دغه پیغام کې طالبانو ته څه ویلي. ملګرو که غواړئ چې په پوره احقاق ځان پوه کړئ د ویډیو تر پای را سره پاتې شئ او مهمو خبرونو لپاره در سره AFG نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د افغانستان د ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود په ټولنیزو شبکو کې د یو پیغام په خپرولو سره د هرات له زلزلې ځپلو سره خپله خواخوږي څرګنده کړه. قدرمنو هراتیانو او سیلاب ځپونکو په غم کې مو شریک یم. خدای دې مرحومو ته د جنت الفردوس په نصیب کړي او کورنیو ته یې د زړه صبر ورکړي. له بلې خوا ډاکټر محمد اشرف غني طالبانو د افغانستان د راتلونکي لپاره هیڅ طرحه نه لري. افغان ولسمشر محمد اشرف غني وایي طالبان د افغانستان لپاره هیڅ کومه طرحه نه لري. ښاغلی غني د ټاکنیز کمپاین لړ کې د لوی جرګې تالار کې ویل د طالبانو لپاره نوې خبرې لري. که غواړئ چې د اسلامي جمهوریت تر چوکاټ لاندې راشئ حل کله دې راشي هوکړه ورسره کولی شو، خو بالاخره که د تېرېدو پړاو څو کلونه وخت هم ونیسي سمه ده باید ټاکنې ومنئ، خو دا چې د تل لپاره له یو وچ فارمول سره راشئ او څو ورځو له کبله د افغانستان د ټولو نسلونو راتلونکی خراب کړئ دا کار امکان نه لري. د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو دا زمونږه د دې ساعت چمتو شوی خبر د نورو تازه او مهمو خبرونو لپاره در سره AFG نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې د الله په امان.